سلامونه درنو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. خیبر کې د پښتنو قامي جرګې ته ځینې غبرګونونه. د پښتون قامي جرګې له اوږدو بحثونو او خبرو اترو وروسته پرېکړه وکړه او غوښتنې اعلان کړي دي چې په 2 میاشتو کې دې په پاکستان کې پوځ د طالبان او داعش په ګډون ټولې وسلوالې ډلې زموږ له خاورې نه ووځي. که څه هم پاکستان حکومت رسماً دې غوښتنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان او پاکستان کې ځینې غبرګونونه ورته ښودل سوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یادې جرګې او پرېکړې او غوښتنو ته په غبرګون کې ویلي دي دا د پښتنو یوه ستره قومي او بریالۍ جرګه بللې چې په وینا یې په سیمه کې د ستونزو هوارولو لپاره نیک او اغېزناک ګام اخیستی. ښاغلي کرزي په خپل میټا فیسبوک پاڼه لیکلي دي د دې قومي جرګې له پرېکړې لیکه خپل کلک ملاتړ اعلانوي او په خاصه توګه د جرګې د هغه غږ چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره وسو ستاینه او قدردانه یې کوي. د جرګې له غوښتنو یو دا هم و چې په بر وطن افغانستان کې د نجونو ته د زده کړو لپاره اجازه ورکړل سي. حامد کرزي جرګه یو ارزښتناکه تاریخي دود بللی چې په خبره یې د ستونزو د حل لپاره دا یو مؤثره طریقه ده. د ویلي دي په جرګه کې د ښځو د پراخ ګډون او تعلیم په ارزښت د ټولو تاکید دا څرګندوي چې په سیمه کې مېشت خلک د امن او متمدن ژوندانه غوښتنه کوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.